السلام علیکم ګران دوستان، امید دی چې صحتمند به وئ. یو ځل بیا درته هرکلی وایم په نوې ویډیو او په نوې درس کې. خوږو ملګرو، امید دی چې تېر شوي درسونه به درته مفید تمام شوي وي او په ورځني ژوند کې به مو ورڅخه استفاده کړې وي. ګران دوستانو، دا چې زموږ او تاسو اکثریت درسونه د ورځني ژوند د مهمو جملو په اړه وي، نو د همدغه درسونو په سلسله کې په نننۍ ویډیو کې هم یو څو مهمې او بیخي زیاتې استعمالیدونکي جملې مو تاسو ته راوړي دي. خو ګرانو دوستانو، تاسو کوشش کوئ چې ویډیو تر پایه وګورئ او نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو درس پیل کوو. راځو لومړی مهمې جملې ته. Say hello to them. Say hello to them. Say hello to them معنا دوی ته سلام وایه. Say hello to them. دوی ته سلام وایه. ګرانو دوستانو، تاسو خو پوهېږئ چې دا بیخي زیاته استعمالیدونکې جمله ده، نو تاسو باید ډېره په غور سره زده کړئ او کوشش کوئ د دې څخه نوره جملې هم جوړې کړئ. لکه مثال زه یو څو نوره جملې هم درته ورڅخه جوړوم. دلته که تاسو خوږو ملګرو دغه دیم ورڅخه کټ کړئ د دې جملې څخه او د دیم پر ځای تاسو کولی شئ چې نور لغتونه ور واچوئ. لکه مثال زه دلته فرینډس ور اچوم. فرینډس. ګورئ دوستانو، say hello to friends او دلته ووایئ چې say hello to my friends، بیا به بیخي جمله ښایسته شي. زما ملګرو ته هم سلام وایه. say hello to my friends. زما ملګرو ته سلام وایه. او همدا ډول say hello to my parents. زما مور او پلار ته سلام وایه. say hello to my parents. زما مور او پلار ته هم سلام وایه. ښایسته ښایسته جملې ورباندې جوړیږي. راځو دوهمې ډېرې مهمې جملې ته. Please understand me. Please understand me. Please understand me معنا مهرباني وکړه ما پوه کړه. Please understand me. مهرباني وکړه ما پوه کړه. او بله ډېره مهمه ښایسته جمله. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. مه ډارېږه یا مه یارېږه. Don't be afraid. مه ډارېږه یا مه یارېږه. afraid معنا ډارېدل او یا یارېدل، دواړه یو معنا لري. راځو بلې جملې ته. Why are you looking me? Why are you looking me? Why are you looking me? ولې ما ته راګورې یا ولې ما ګورې. Why are you looking me? ولې ما ګورې یا څنګه ما ګورې. او که غواړئ چې د دې جملې په مرسته تاسو نوره جملې هم جوړې کړئ، نو فقط په د وروستی کوم ضمیر چې دی د می ضمیر دا به ورڅخه لرې کړئ او دلته به نور ضمیرونه ورته بدل کړئ. لکه Why are you looking them؟ ته ولې دوی ګورې. ولې دوی ګورې. Why are you looking them؟ Why are you looking as؟ ولې مونږ ګورې. فقط تاسو په د اخر کې کوم ضمیرونه چې دي دا مفعولي ضمیرونه دا تاسو ورته بدلوئ را بدلوئ، نور جمله په همدغه ډول تاسو لولئ تر څو نوره ښایسته ښایسته جملې ورباندې جوړې شي. او داسې هم کولی شئ چې په دغې منځ کې کوم یو چې دی یو دغه تاسو بدل کړئ، دلته یو بل ضمیر ور واچوئ، بیا به نوره ښایسته جملې هم ورڅخه جوړې شي. لکه ما دلته لیکلي دي Why are you looking me؟ ته ولې ما ګورې. نو تاسو داسې وکړئ دلته یو ورڅخه لرې کړئ. لکه Why are they looking me؟ دوی ولې ما ګوري. اول څنګه وه ولې ته ما ګورې. اوس څنګه Why are they looking me؟ ولې دوی ما ګوري. Why is he looking me؟ Why is he looking me؟ ولې دی ما ګوري. بیخي ښکلې ښکلې جملې ورباندې جوړیږي دوستانو. نور تاسو خپله پراکټس ورباندې وکړئ. راځو بله مهمه جملې ته. Pashtos are good people. Pashtos are good people. Pashtos are good people. پښتانه ښایسته خلک دي. Pashtos are good people. پښتانه ښایسته خلک دي. دلته دوستانو تاسو کولی شئ چې د ګوډ پر ځای نایس ور بیا هم دا معنی لري. لکه Pashtos are nice people. پښتانه ښایسته خلک دي یو معنی لري. ښه خلک دي یا ښایسته خلک دي. بله مهمه جمله. The boat came. The boat came. The boat came معنا
دوی دواړه راغلل. They both came. دوی دواړه راغلل. both معنا دواړه. They both came. دوی دواړه راغلل. او بله جمله That is my uncle's house. That is my uncle's house. هغه زما د تره کور دی. That is my uncle's house. هغه زما د تره کور دی. And the last one وروستی وه We live together. We live together. We live together معنا مونږ په ګډه اوسېږو. مونږ په ګډه اوسېږو. We live together. Together معنا دوستانو په ګډه. Live معنا اوسېدل. ښه ملګرو ویډیو لږ غوندې راڅخه اوږده شوه. بښنه درڅخه غواړم ډېره او ستاسو څخه هم ډېره مننه چې تر اوسه راسره پاتې وئ او ویډیو مو تر دغه ځایه وکتله. خدای دې وکړي چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. دوستانو که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو له نورو دوستانو سره درسره شیر کړئ او ویډیو درسره لایک هم کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا د الله په امان.